نن زه تاسو ته داسې یو فلم ښایم کوم ځای کې چې دوه کسان سروایو کوي او هغې سره به تاسو وهم خاندئ. نو راځئ چې شروع کړو دغه فلم. جوان او لزارو نومي دوه کسان موږ د سمندر په منځ کې ګورو چې په خپله یوه کښتۍ جوړه کړې وي او په هغې کې ناست وي. بیا د دوی په کونډه کې یو غټ غونډه کې مۍ راګیر شي، خو کله چې دوی هغه راکاږي نو هغه یو لاش یو سړی وي. کله چې دوی دواړه دغه سړی وګوري نو دوی زیات ویریږي او بیا دا سړی راپاڅېږي. لزارو په دې باندې ورځ وکړي او هغه مړی واپس مړ کړي او واپس یې په سمندر ته لړی کړي. دا اوس چې څه دې دواړو سره وشو دوی ډېر زیات ویریږي او خپله کښتۍ تاووي او خپل کور ته راځي. خو له سمندر په منځ کې یو مړی چې واپس راپاڅي نو د دې ضرور شاته به څه کیسه وي. دا به زه تاسو ته مخکې فلم کې ښایم. دوی یو ځای ته راغلي وي چې کار وکړي، هلته کې یو ښځه ورته وایي چې نن به تاسو څه کار کوئ. خو اچانکه د دوی مالک هلته کې راشي او هغه هم دروازه ماته کړي او د دغه سړي په خولې کې وینه وي او داسې معلومېږي چې دې څه وخوړو. دا په ټولو خلکو باندې چک ولګوي او په خپلې ښځې هم ولګوي. دا دواړه ته هم هلته وتښتېږي خو دوی پوه نه شي چې آخر دا څه کیسه وه. بیا دوی دواړه خپل مالک په ټي وي کې ګوري چې دا په خلکو باندې حملې کوي او هغه خوري. جوان چې کله واپس خپل کور ته راشي نو دلته کې دا بوډۍ ښځه وګوري، ورته وایي چې زما خاوند بېهوشه دی او حرکت نه کوي. جوان چې کله د دغه سړي په غوږ کې څه خبره وکړي نو دا سړی اچانک راپاڅېږي او خبرې او ګرځېدل چالو کړي. جوان ډېر زیات ویریږي او دې بوډا ته وایي چې آخر په تا باندې څه وشو چې تا کې دومره غټه انرژي راغله او ته دلته کې د ځوان په شانتې منډې وې. دغه بوډۍ ښځې ته وایي چې په منډه امبولانس ته ټلیفون وکړه، خو دغه ښځه ډېر زیاته لټوي او په مزه خبرې کوي او داسې معلومېږي چې دلته کې خو څه هم ونه شي او بیا دا خپل ژړا او ویرې ته شروع کوي. خو په دغه دوران کې هلته کې لازارو او له هغې زوی راځي او هغه فیشن ګرمنې په دې حمله وکړي او دا زخمي کړي او دغه غش یې وځي او لاړ شي له هغه بوډۍ په خېټه کې هم ورننوځي. په کوم باندې چې دغه بوډۍ ښځه مړه شي خو د دې خاوند اوس هم ژوندی وي او غواړي چې په دوی باندې حمله وکړي او دوی هم لیوني کړي. دوی په دې سړي باندې څو پیره عجیبه غوندې کې غزارونه هم کړي دي، خو دا سړی بالکل هم نه مړ کېږي او نیغ ولاړ وي. او دا یو هلک ورته وایي چې کیدای شي که دغه سړي نه بلا جوړه شوي دي او یو کس خو دې کې کراس روکاږي او دې ته مخامخ هم ونیسي او په دې باندې جادو منتر هم شروع کړي، خو په دې باندې اثر ونه کړي. خو جوان غوسه شي او کراس راوالي او دغه سړی په سر باندې ووي او دا مړ کړي. دا بوډۍ په یو ډسبین کې یو لړکي او هغې له پاسه زور ورکړي چې بندې کړي او بیا اچانکه د بره منزل نه یو جنۍ لاندې راغورځېږي او دوی ته پته ولګي چې دغه جنۍ خو د بر چت نه راغورځېدې ده، کومه چې د دې یوه ګاونډۍ ده. دوی بره منډه کړي چې معلومه کړي چې دا لړه شوه، خو دلته کې دوی ته پته ولګي چې دا خو څه بله کیسه ده. ټول سامان اخوا دېخوا پروت دی او ساره چې د بربن ارر باندې چېرته کې ناسته وي. دوی ساره نه تپوس وکړي چې آخر دلته کې څه وشو، خو دا ورته کیسه وکړي چې زه خپل دوست سره راغلی وم. هغه ورته وایي چې زما ملګري نجیبه غونډه کې بلا جوړه شوه، موږ یو بل ته دکې ورکړي او هغه ما د فلټ نه لاندې لړه کړه. دلته کې دا درې کسان نه پوهېږي چې آخر دا کیسه روانه ده او ولې په دغه ښار کې خلک عجیبه او حرکتونه کوي او په خبرونو کې هم دا خبرې چلېږي. دوی په چت نه په دوربین کې بهر ته خلکو ګوري نو دا خلک په یو بل باندې چاقونه لګوي او خوري او دا یو عام انسان رانیسي او هغه وخي او ټکوي او هغې نه هم بلا جوړوي. جوان چې کله دا ټوله کیسه وګوري نو هغې سره د خپلې لور غم هم شي او بیا دا منډه کوي او د خپلې مور کور ته ځي. خو په لاره کې دا ډېر زیات خلک ګوري چې هغه عجیبه غوندې کې حرکتونه کوي او له هغې د وایرس نه متاثره شوي وي او دغه وایرس نه ډېر خلکو هم بیمارېږي. دلته کې موږ ته پته لګي چې دې مور هم د دغه وایرس نه بیماره شوې وي، خو د دې لور پته نه لګي او داسې معلومېږي چې هغه بل ښار ته تللې ده، د کومې باره کې چې هغې خپل پلار ته خبره کړې وه. اوس یې سره له خپلې لور ډېر زیات فکر وي او غواړي چې خپل لور بچ کړي چې د هغه جانورانو په شانتې نه شي. فیلحال خو دا غواړي چې دغه کور نه بهر ته وځي، خو دا یوه اسانه خبره نه وي ولې چې هلته کې ډېرې زیاتې زومبیانې راغلي وي او د دې د ګېټونو بهر ته د دې په انتظار باندې ولاړې وي او د دې مور هم په کور کې تیاره ناسته وي چې په خپل زوی باندې چک ولګوي. دلته کې یو دروازې نه بهر ته په بالکنۍ باندې وځي او هلته کې یو سټیل وایر هم دی، کوم نه چې لاندې بلاګانې ولاړې دي او په دې حملې کوي او دننه دې مور مرۍ نه رانیسي او دننه ځان ته راولي. دا خلکو نه ځان بچ کوي او بره چت ته خیږي، خو دغه ټولې بلاګانې اوس هم د دې خپې پورې چمبړ وي او غواړي چې په دې خپې باندې چک ولګوي، خو په صحیح وخت باندې کیوي دې ته بر نه لاس ورکړي او دغه ټولو بلاګانو نه بچ شي او بره یې راوخیږي. دلته کې موږ ته پته ولګي چې دې لور مړه شوي نه او اوس هم ژوندی وي. پلار لور دلته کې خبرې کوي او هلته کې یو بلا هم راشي او په دې باندې حمله کوي، خو د دې ملګری جوان راشي او دا له هغه بلا نه بچ شي او دوی هلته نه لاړ شي.
یا مونږ ګورو چې دغه ټول خلکه کم چې بچي وي دي د سمندر په لاره باندې تختی او بل ښار ته ځي په کم کې چې لزاري او لاغې خاوند هم دی جوان هلته کې په اوبو کې ټوپ کوي او دې ته راځي ورته وایي چې وروره ته ما داسې نشي پرې اغوستی او ما سره یوه آیډیا ده چې موږ د دغه وایرس د یو علاج روکاږو دا ټول خلکه بچ کړو لزاري او د دې په خبرو کې دومره راشي چې ته پته ونه لګي چې زما ښځه ما نه لاندې په اوبو کې پرېوته او کله چې ته دغه معلومات کېږي نو د دې ښځه ډوبه شوې وي او هغه مړه هم وي دلته کې موږ ته پته ولګي چې دغه ټولو زومبیانې له اوبو لاندې هم ګرځېږي او وار طرف ته خطره ده په ځمکه باندې هم او د اوبو دننه جوان راځي او خپلو ملګرو سره کښېني چې موږ به د دغه خلکو مدد کوو او دوی به د وایرس نه بهر ته روکاږو په کومه چې ټولو خلکو موډ خراب شي او دې ته پته ولګي چې موږ خپل ځان نشو بچ کولی نو موږ به د خلکو سره مدد وکړو جوان غواړي چې په دغه وایرس کې د خلکو نه پیسې هم وګټي او هر یو شی د دې په دماغ کې پروت وي دا ورته وایي چې عام خلک به څنګه د دغه وایرس نه ځان بچ کوي او کوم خلک چې په وایرس باندې بیمار شوي دي هغه به د دغه وایرس نه بهر ته روکاږو ورته وایي چې کوم کس به موږ مړ کړو نو له هغې د باره کې به موږ $15 اخلو او کوم کس چې مړ شي او هغه ځای صفا کړو نو له هغې به هم $15 وي او زیاتې پیسې به موږ د ټوریستو نه اخلو یعنې د امریکایانو نه دې ورته وایي چې موږ به پیله له کمپنۍ یو نوم کېږدو کوم چې ډېر زیات صحیح او اسان نوم وي جوان دغه ټولو خلکو ته وایي چې زما څه یو نوم شته چې جوان آف د ډیډ دغه ټول خلک به دغه نوم باندې اګري شي او بیا دې خپل کار هم شروع کړي ټولو نه پیله دې یو بوډۍ ښځې نه پیسې واخلي او له هغې زوی بیمار شوی وي او دغه زوی ورته ورمړ کړي خو په دغه حرکت باندې دا بوډۍ ښځه دلته کې بېهوشه شي جوان خپلو ملګرو ته وایي چې دغه بوډۍ خو راپاڅوي چې نه پیسې واولو هغې نه پسې دا مړه شي بیا جوان د ټلیفون راځي او ورته وایي چې بل ځای ته راشه دلته کې یو کس مړ کړه دا ډېر په مزاحیه طریقه باندې دغه ټولو زومبیان دلته کې مړه کوي بیا دا یو بوډۍ کور ته ځي او هغه ورته وایي چې ډېر شور مه کوئ او دلته کې ډېرې زیاتې زومبیانې زما له کور بهر راغلي دي خو هلته کې چینه یو هلک چې هغه کوکروچ وګوري نو هغې د خولې نه چغه وځي بیا څه وشي چې هغه ټولې زومبیانې لاندې راکوشي او په دغه ټولو خلکو باندې حملې هم شروع کړي خو په دغه دوران کې هلته کې بجلي لاړه شي او ورسره دغه ټول خلک یې مړه کړي وي او غلطۍ سره هغه بوډۍ ښځه هم مړه کړي وي کوم چې دې راغوښتې دي نو چې دغه بوډۍ مړه شي نو څه وشي دې ته پیسې هم میلاو نه شي بیا دې دلته نه لاړ شي او اوس دې یو بل کلاینټ باره کې هم ګوري چې د بل کس نه خو پیسې والي او څه وخت یو شپه چې کله دوی زومبیانې مړه کوي نو دغه دوران کې هلته کې آرمي کسان راشي او دوی ونیسي دوی ته هتکړۍ واچي او په یو ټرک کې کښېني او دې نه کپړې هم وکاږي کوم ځای کې چې نور کسان هم وي کوم چې د دې په شانتې وي خو دلته کې یو سړی ناست وي چې هغه د وایرس نه متاثر شوی وي او هغې سره چې کوم ناست سړی وي په هغې باندې حمله وکړي او په هغې چک ولګوي او د دغه خبرې فایده اوچته وي دې ټول خلکه هلته نه په دغه ټرک نه تښتېږي او بغیر کپړو دوی خپل کور ته هم رارسېږي کوم ځای کې چې هر یو شی تباه شوی دی جوان دلته کې یو شی نوټس کوي چې د دې ملګري او د دې لاس په یو هتکړۍ باندې ګیر شوی وي اوس به دا دغه سړي سره ژوند تېروي خو یو مشکل خبره دا وي چې چین هلک هم دغه وایرس نه متاثره شوی وي دغه دوران کې د دې لور راشي او هغې سلیک ورته راغوستی وي او د دې هتکړۍ باندې واچي په کوم چې د هغې هغه هلک هلته نه په بلډینګ نه لاندې پرېوځي په دې باندې خو ډېر زیات خفه شي خو دوی ته ډېر زیات کار پاتې وي او بیا دوی بل کار پسې روان شي او نن داسې معلومیږي چې نن به د دې اخري ورځ وي ولې چې هغه زومبیانو دوی له څلور طرفونه ګیر کړي وي او دوی په منځ کې ولاړ وي دغه ټول خلک ویریږي او ایموشن شي او داسې فکر کوي چې نن به د دې اخري ورځ وي خو بره والا ته دغه فیصله منظوره نه وي او بیا هلته کې یو سړی په ګاډۍ کې راځي چې له هغې نوم روبن وي او هغه یو تار په مدد باندې د دغه ټولو زومبیانې سرونه له جسم نه جدا کوي په کوم مان شي دغه ټول کسان دلته کې بچ شي دوی یو ګاډۍ نه کښتۍ جوړوي او هغه سمندر خواته راولي جوان هلته کې د چا د چغو آواز او د ژړا اوري کله چې دا هلته کې رامنډه کړي نو دا هلته کې یو ورکوټی ماشوم وګوري او راشي دغه ماشوم اوچت کړي او راشي خپلو ملګرو ته دا ماشوم هم ورکړي او ورته وایي چې په دغه کښتۍ کې 4 کسان سفر نشي کولی او ته 5م کس یې دغه جنې نه غواړي چې خپل پلار په دغه مصیبت کې پرېږدي خو دا څه وکړي دا یو مجبوري وي او دغه فیصله خپل جوانا کړې وي ټلیفون یې ته و چې زما د لور او دغه ماشوم حفاظت کوه او کله هم دوی یوازې پرېنږدي او دغه خبرو کولو نه پس هغه کنارې ته راشي او دلته کې بلکونو په تعداد باندې هغه زومبیان د دې خوا راشي او بغیر یاري هلته کې دوی سره جنګ چالو شي او دوی سره زموږ دا فلم دلته کې ختم شي